د لسم تاریخ یو اهم او بنیادی عمل هغه د قربانۍ عمل دی. قربانی د دې مشروعیت د دې تذکره شوی وه چې د آدم علیه السلام نه د دې ابتدا او شروع شوې ده او په هر امت کې دغه قربانی په مختلفو شکلونو صورتونو سره راغلی دی. د رسول الله علیه السلام چې هغوی آخرنی پیغمبر او امت د دې آخرنی امت دی. د دې په دې امت کې هم د دې قرباني دا سنت او دا طریقه شته. حضرات صحابه کرام د رسول الله علیه السلام نه یو ځل تپوس کړي چې د الله حبیبه موږ دا قرباني کوو، دا په کوم حیثیت او په کوم بنیاد باندې کوو؟ د دې وجه څه ده؟ رسول الله علیه السلام ورته فرمایي سنت ابیکم ابراهیم، چې دا خو ستاسو د مشر د ابراهیم علیه السلام طریقه ده، په هغې وجه باندې دا عمل کولی کېږي. حضرات صحابه کرام عرض کوي فما لنا فیها یا رسول الله، چې کله موږ د ابراهیم علیه السلام دغه سنت او دا طریقه ژوندي کوو نو موږ ته به پیسه میلاویږي. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې د هر ویښته په بدل او په عوض کې الله جل شانه به درته یو نیکي درکوي. د کوم څاروي قرباني دی چې کړې ده، د دغې څاروي په بدن باندې چې څومره ویښته دي، د هر ویښته په بدل کې به الله تا ته یو نیکي درکوي. بیا حضرات صحابه کرام عرض کوي چې د الله حبیبه من خو د دې ګډانو هم قرباني کوو او د ګډانو په دې بدن او په چمړه باندې سرمنه باندې خو وړی وي او د دې وړی دا یو تار دا خو ډېر زیات نری دی. نو د دې په باره کې څه حکم دی؟ رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې د هرې وړی په بدل کې به هم الله جل شانه تاسو یو نیکي کم از کم درکوي. دارنګه رسول الله علیه السلام امت ته د دې خبرې بشارت او زیر ذکر کوي چې د اختر د ورځې په اعمالو کې د ټولو نه محبوب ترین خوښترین عمل الله ته هغه د قربانۍ د څاروي وینې تویول دي. د اختر په ورځ باندې الله جل شانه په نیز باندې د ټولو نه غوره او بهتر عمل او الله ته خوښ عمل هغه د قربانۍ په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې د قربانۍ د څاروي وینې تویول دي. دا وی الله ته ډېر زیات خوښ چې کله وی دا انسان د خپل څاروي دا وینه تویې او څاروی حلالوي، د دې څاروي دا وینه لا قسمکه نه پرېوتي چې الله جل شانه د ده دا وینه قبوله کړي او د ده دا قرباني الله قبوله کړي وي. رسول الله علیه السلام فرمایي چې ای زما امتیانو چې کله الله ته ستا دا عمل دومره محبوب دی، الله ته دومره خوښ دی چې تا لا د څاروي وینه د ځمکې ته نه ده رسېدلې او الله د هغې د قبولیت اعلان فرمایلی دی چې ستا د طرف نه دا قرباني ما قبوله کړه فطیبوا بها نفسا، د زړه په خوشحالۍ باندې دغې قربانۍ نه راوکئ، د زړه د خوشحالۍ نه دا قرباني کوئ او د زړه نه دا قرباني کوئ، بوج په ځان باندې مه ګڼئ. روایاتو کې راځي چې د ټولو نه غوره او بهتره قرباني اغلاها هغه ده چې د ټولو نه ګرانه وي، واسمنها او هغه چې ښه صرفه وي، او وانفسها هغه قرباني ډېره غوره او بهتره ده چې ډېره ښکلې وي، چې د شکل او صورت نه هم ښکلې مزېداره وي، هېڅ قسمه عیب پکې نه وي چې نه په سترګو کې عیب وي، نه په غوږونو کې عیب وي، نه په لکۍ کې عیب وي، نه د هغې په خپو کې څه عیب او نقصان وي او نه په بدن کې څه عیب وي، چې اعلی وي او ښایسته او ښکلې وي او ګرانه وي. دا شان قرباني الله جل شانه ته ډېره زیاته خوښه او الله ته ډېره زیاته محبوبه ده. او پکار دا ده چې مؤمن بنده ډېر په شوق او ډېر په مینه باندې د اعلی نه اعلی څاروی د الله په نوم باندې ورکړي. ولې؟ ځکه چې په دې دنیا کې هم
چې کله یو انسان د دنیا د عہدې په لحاظ سره یو لوی سړي خوا ته ځي نو هغه ته معمولي تحفه نه وړي بلکې دې ګرځېږي چې کوم د ښه نه ښه اعلی نه اعلی تحفه درته میلاویږي هغه ورکوي چې دا صاحب له ډېر خوشحاله شي نو د دې دنیا وړه یو عہده ورسره ده د هغه وړې عہدې ته دومره خیال او لحاظ کې الله جل شانه خو د دې ټولو کائناتو پیدا کوونکی دی الله دا هر څه پیدا کړي دي الله ته زما او ستا د قربانو ضرورت نشته لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم نه الله جل شانه ته د دې د وینو ضرورت او حاجت شته نه د دې د غوښو ضرورت او حاجت شته الله زما او ستا د زړه اخلاص ته ګوري او د زړه د اخلاص دا په ظاهر سره معلومېدلی شي چې کم یو انسان کم یو قرباني کوي نو اکثر خلک یې پسې خالي دومره چې غاړه مو اخلاص شي هلکه الله ته خو ستا د قربانۍ ضرورت نشته دی نه الله ته د غوښو ضرورت شته دی ولې ته داسې کوې ښه نه ښه اعلی نه اعلی او د ښکلې نه ښکلې قرباني د الله جل شانه په نوم باندې کوئ ځکه الله ډېر په مینه درنه قبلوي نو چې الله یې په مینه قبلوي پکار دا ده چې موږ په دې کې نور هم زیات کوشش وکړو نو د دې ورځو د اعمالو کې یو عمل هغه دا چې د چا قربانۍ نیت دی خپل نوکونه او خپل ویښته نه کټ کول بل د دې ورځو د روژو او د شپې د عبادت کولو اهتمام کول بالخصوص د نهم ذوالحجې د روژې د دې اهتمام کول او بیا د قربانۍ اهتمام چې اعلی نه اعلی ښه نه ښه قیمتي نه قیمتي ښکلې نه ښکلې څاروی هغه د قربانۍ لپاره منتخب کړلی شي د حضرات صحابه کرامو د تابعینو د هغوی د عادت دا و چې دوی به ډېر وخت قرباني کور کې ساتله او ښایسته خوراک به یې پرې کولو څاروی به یې ښه مزېدار د قربانۍ دپاره تیارولو چې الله جل شانه زموږ نه قبوله کړي الله جل شانه دې د رسول الله علیه السلام د ارشاداتو مطابق د زندګۍ تېرو